من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن برازو منگا با وایو borders صحیح ده borders and hide and show. په previous lecture کې منگا line and paragraph spacing ویلو په lecture 18 کې increase indents decrease indents هم ویلو shade هم ویلو یا shading صحیح ده sort هم ویلو. نن برازو منگا با borders وایو and hide and show وایو صحیح ده. دا تاسو داسې کوشش کوئ چې په نیم سي یادوئ صحیح ده بیا ورته انشاءالله څه مسله نه وي. نو اوس زه راځم بارډرز ته. ټولو پهله به زه راشم دلته به څه وکړم یو درې کالم دوه رو مې واخیسته صحیح ده. اوس زه راځم زه ورته وایم ماته څه وکړه یا دلته کې رانم کنټرول ان نیو ډاکومنټ مې واغستو دلته کې مې ټیکسټ ولیکلو څه مې ولیکل ټیکسټ صحیح ده. کنټرول ای مې کو دا ټیکسټ مې ټول سلیکټ کړ صحیح ده. زه به تاسو ته اوس شو کوم او اس کې آن سکرین کیبورډ صحیح ده څه مې کو کنټرول ای مې کو آل سلیکټ نه پس مې څه وکړل ته رالم زه ته یم بارډر ورکړه باټم ته top right sorry left right no मतलब ما ورکا صحیح ده. all border मतलब ټولی border ورکا outsider ورکا inside ته ورکا inside horizontally ورکا vertically ورکا vertically موږ سره نه ورکړی کېږي ځکه لیکل پکې داسې دي صحیح ده. نو زه به راشم زه ورته یم څه وکړه دا دوهم پکې کار نه کوي د دپاره به زه راشم ټیبل هغه بل ټیبل ته صحیح ده دې یو ته پیج ته زه به اوس دلته راشم څه به ورته ویم ورټیکلي ټول ورته سلیکټ کړه په ده کې زه ورته یم څه ورکړه ورټیکلي هورزنټلي څنګه ورکول غواړې صحیح ده. بلکې موږ دلته راشو که یو لاین دې په کار وي مثلا ډاونس صحیح ده نو دلته راشو ورته ماته څه وکړه یو هورزنټل لاین لاندې راوړه لیکل خو شو دلته به څه شي یو لاین به راشي. که داسې ته په ټیبل کې غواړې نو ټیبل کې به هم د سره دوه راشي خو دا به د دې په دې لاندې حصه کې راشي دا لاین چې کوم دی صحیح ده. بل موږ سره دی ډرا ټیبل مطلب خپل یې ډرا کول غواړئ دلته به یې ډرا کړو صحیح ده. دا دیوالې دا ډرا ټیبل مطلب که خپل ډرا کول غواړئ ټیبل هم ډرا کولی شي لوک دکې بیا ښه مزیداره انټري خپله کولی شي. دا موږ سره څه شی دی ډرا بارډر صحیح ده یا ډرا ټیبل. دلته نه راځو بل ویو ګریډ لاینز دي صحیح ده. ویو ګریډ لاینز څه کار کوي فور ایگزامپل زه به راشم کنټرول ان نیو ډاکومنټ به والمه نیو ډاکومنټ نه پس به زه راشم یو ټیبل به انزرټ کړم صحیح ده. ټیبل نه پس زه رالمه څه مې وکړه سلیکټ مې کړو ټول ټیبل او دلته مې ورته څه وویله چې دا څه کړه نو بارډرز کړه ده ته وایي ګریډ لاینز. آیا دا ګریډ لاینز تاسو نشو کول غواړئ نو راشئ څه کوئ د نه چیکه خوا کوئ وشته نه ټیبل خو موږ سره موجود دی خو ګریډ لاینز وغیره هم نشته او نه بارډر شته. زه ورته یم څه کړه ګریډ لاینز راته شو کړه زه ورته یم بارډرز هم شو کړه دا وګوره پوهېږئ که نه آی هوپ ایزي دي صحیح ده. دلته به راشو مور بارډر ته نورې بارډر راوړستل غواړئ دې ځینې هم راوستی شي او که تاسو خیال وکړئ ډیزاین ته راشئ بارډرز دې ځینې هم راوستی شي. نو دا که ډیزاین ته کله رالو انشاءالله هلته به په خپل ټاپک کې وایو ځکه پیج بیکګراؤنډ سره ریلیټډ دی نو هغه هم هلته به ورکوو صحیح ده. بل چې کوم موږ سره دی په بارډرز کاپي شوي آی هوپ ایزي صحیح ده. بل موږ سره دی فور ایگزامپل دلته ما دا لیکل وکې صحیح ده زه ورته وایم ما سره څو هیډینګز دي مطلب دی کې ما سره څو هیډینګز دي 1 2 3 4 5 د باندې چک څو دي 1 2 3 4 5 هیډینګ څه ته وایي چې کله زه یو ځای کې انټر پریس کوم ګوره ما دا لیکل وکړه چې انټر پریس کوم نو اټس مین اوس څو شو
1 2 3 4 5 6 7 لا نه دی ځکه دلته خو مونږ داسې لیکل نه دي کړي. صحیح ده. نو داسې مونږ سره دا هیډینګس هم شو کوي او بل مین کار به انشاءالله مونږ بیا دلته وایو. صحیح ده. که ژوند وي انشاءالله آی هوپ دلته به وایو په دې مینیو کې کوم یو مینیو کې ریفرنس مینیو کې به د دې اصل کار وایو چې دا څه کار کوي. خو فلحال دومره وپېژنئ چې دا مونږ څه شی شو کوي هیډینګس. صحیح ده. So see you in the next video. Allah Hafiz.